بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد. درنو حاضرینو خوشی په دې باندې چې له تاسو سره یو ځل بیا مخاطب یو. د انسان د ژوند اصلي هدف څه ده؟ انسان د ژوند اصلي هدف د الله عبادت ده، د الله ذکر ده او د الله راضي کېدل ده. دا د انسان هغه مقصودی هدف ده چې انسان الله جل مجده د همدې دپاره پیدا کړی ده. نو راځو ودې ته چې د الله تعالی بهترین ذکر او بهترین عبادت لمونځ ده. متاسفانه بدبختانه او په اوس زمانه کې په موجوده زمانه کې لمانځه ته بیخي ډېره شا سوې ده. خاص کر ځوانانو د الله جل مجده ذکر ته راسئ، له ژونده خوند واخلئ، له رزقه خوند واخلئ او له ژونده خوند واخلئ. د دنیا کې کوم الله تعالی تاسو ته ژوند درکړی ده، د هغه خوند اخیستل په د الله په عبادت باندې کېږي او له الله سره په جوړه باندې کېږي. له الله سره په بغاوت باندې ژوند سختېږي او ژوند بیا هغه مزه نه کوي لکه څنګه چې د الله په ذکر کې ژوند مزه کوي. د انسان په ژوند کې رزق زیاتېدل دا د الله جل مجده په عبادت باندې رزق زیاتېږي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي من کانت الدنیا همه فرق الله علیه فرق الله علیه امره. الله جل مجده پر دې انسان باندې هغه د هغه کارونه بیا سره جلا کوي. څه وخت؟ کله چې انسان ژوند دنیا ته واوړي، خالصتا د انسان زندگی د دنیا دپاره، بیا د انسان ژوند له مشکلاتو سره مخامخ. لہذا د الله جل مجده پر عبادت باندې راوګرځېږئ چې الله تعالی د تاسې په رزقو او په عمر کې او په ژوند کې په ذوق کې خوند پیدا کړي، د تاسې په رزق کې برکت پیدا کړي. د انسان په رزق کې هغه وخت برکت پیدا کېږي کله چې انسان له دنیا چې مخ واړوي. که دنیا ته مخ کو بیا انسان غر کېږي او د الله ذکر یې پرېښود. د انسان روح هغه وخت خوشحاله کېږي. دویم د لمانځه فایده او د ذکر فایده دا ده چې د انسان ژوند هغه وخت ډېر فراحت وي او د انسان روح هغه وخت ډېر فراحت وي چې د الله ذکر کوي. الله تعالی په قرآن کې په خپله وایي انسان ته الا بذکر الله تطمئن القلوب. د انسان روح ارام او د انسان زړه ارام څه وخت؟ هغه وخت چې د الله ذکر وکوي. کله چې انسان د الله پر ذکر باندې مخ راوګرځوي نو بیا الله جل مجده د انسان ته ارام او وسع ژوند ورکوي او د انسان ژوند به هغه وخت راحت وي او آزاد ژوند به وي، مستریح ژوند به وي، خوشحاله ژوند به وي چې کله د الله ذکر کوي. ځکه الله تعالی وایي ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا. څوک چې د ما له ذکر الله وایي مخ واړوي د هغه به ژوند تنګ وي، باوجود د ډېرو پیسو، باوجود د ډېرې دارایي، باوجود د ډېر مال او دولت، خو د انسان به ژوند ډېر تنګ وي. د انسان ژوند څه وخت ډېر هوسا او خوشحاله او مستریح او پراخ هغه وخت چې د الله ذکر کوي. کله چې انسان د الله له ذکره مخ واړوي د هغه به بیا ژوند تنګ وي او په دنیا کې به یې ډېر په تکلیف باندې ژوند وي. لہذا مسلمانانو د مشکلاتو د حل او د پراخي د ژوند دا لمونځ ده. ګوره الله تعالی واستعینوا بالصبر والصلاة. کله چې مشکلات درته راځي لمونځ کوئ، صبر کوئ او لمونځ کوئ. لہذا مسلمانانو مانځه ته ډېره شا سوې ده.
تاسې باور وکړئ دغه زندګي چې بې لمانځه زندګي ده دا د غم زندگی ده، دا د زحمت زندگی ده، دا د تکلیف زندگی ده، دا د بربادي زندگی ده، دا د هغه زندگی ده چې په دې باندې به ډېره بده نتیجه راسي او ډېره بده نتیجه به په دې مرتب. لهذا مسلمانانو د الله د لمانځه ډېر خیال ساتي، د الله د عبادت ډېر خیال ساتي. د الله په عبادت کې جسمي او بدني خوشحالي هم راځي. د انسان ژوند د په لمانځه باندې مستریح وي، خوشحاله وي. لهذا مسلمانانو په د انسان چې لمونځ کوي د هغه به غاښونه پاک وي، د هغه به بدن پاک وي، د هغه به کالي پاک وي، د هغه به کور پاک وي، د هغه د بدن به خوشبويي ځي، د هغه به د بدن به بدبويي نه ځي، د هغه په جسد کې به یو قسم جذب وي. کله چې انسان ډېر منځونه کوي، عبادت کوي، بیا هغه د انسان بدن، بیا د هغه انسان وجود، د هغه انسان شکل بیا یو جذب لري، بیا ټول خلق جلب. کله چې انسان ګناهګار وي هر څوک نفرت کوي، باوجود د ګناهګار سړی هم نفرت ځینې کوي. دوه ګناهګار له یو له بله چې نفرت کوي او له بدو کارو لمونځ سړی راګرځوي. الله تعالی وایي چې څوک لمونځ کوي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر، بیا هغه بدو ته نه ځي. لهذا د لمانځه خیال ساتئ مسلمانان. په لمانځه کې بې شمېره ګټې دي، دا د دنیا ګټې دي، آخرت ډېرې ګټې دي. هغه به انشاءالله په بل وخت به انشاءالله له تاسو سره په دې باندې مجلس وکړو. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.